په دې زړه ستړي د فراق او د وصال سفر کې په دې زړه ستړي د فراق او د وصال سفر کې زه خپل یقین خوړم خپلو وسوسو خوړم. نیاز ادبي سنگر خیبر پښتونخوا د خپل بانی چیرمن لایق زاده لایق تمغه امتیاز لومبي تلین ته ځانګړې غونډه په نیاز کور پېښور کې وکړه چې دویم نشست یې د مشاعرې و. دغه نشست د نیاز ادبي سنگر د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په صدارت کې وشو چې د نظامت چارې د سنگر سینیر وایس چیرمن ډاکټر علم یوسفزي ترسره کړې. راځئ چې په دغه مشاعره کې د وړاندې کړې شوو څو کلامونو نمونې وګورو. د اکتوبر په 19 تاریخ 2023 کې لیکلي دي، نو دا لکه د لایق صاحب د وفات نه یو څو ورځې مخکې خو د هغه د بیمارۍ نه پس نه دی هسپتال کې دی لایق زاده لایق ته. کله پښتو خوړم کله پښتنو خوړم، کله پښتو خوړم کله پښتنو خوړم، زه لکه اوس لرګې د وخت اوږو وینو خوړم. کله پښتو خوړم کله پښتنو خوړم، زه لکه اوس لرګې د وخت اوږو وینو خوړم. په دې زړه ستړي د فراق او د وصال سفر کې په دې زړه ستړي د فراق او د وصال سفر کې زه خپل یقین خوړم خپلو وسوسو خوړم. زما د خارې ناپرسان چې ازمیښتونه ډیر شو زما د خارې ناپرسان چې ازمیښتونه ډیر شو، زه د احساس او درد نه ډکو شوګیرو خوړم. په خپلو وینو مې ډیوې د شعور بلې کړلې په خپلو وینو مې ډیوې د شعور بلې کړلې، خو هېڅ پوی نه شولو بې ننګه شازلمو خوړم. او خبرو دواړه چې تر مرامه رسولې نشو خبرو دواړه چې تر مرامه رسولې نشو، خو د بیلتون د وخت ستا اوښکو او سلګو خوړم. او تا خو څه ونه ویل غلی شان د ماته کتل تا خو څه ونه ویل غلی شان د ماته کتل، خواره چې سترګو کې شو زه هغه رنجو خوړم. او لایق خلاړو جوړ ښه پوخ د زړه په رنځ اخته شو لایق خلاړو جوړ ښه پوخ د زړه په رنځ اخته شو، کاظمه زه هم د سماج لیونو سپو خوړم. زه د خپل غزل د لایق زاده لایق صاحب روح ته ډالۍ کوم چې دا د په یاد کې دا غونډه کېږي. ما هم خمار کړي او په خپله هم خمار کې ګرځي، سلې ونې سترګې زما د زړه په خار کې ګرځي. ما هم خمار کړي او په خپله هم خمار کې ګرځي، سلې ونې سترګې زما د زړه په خار کې ګرځي. او هغه الوت وکړو سپوږمۍ که په خپلې نامې هغه الوت وکړو سپوږمۍ که په خپلې نامې، زه له خپل ستوري خبر نه شوم کم مدار کې ګرځي. هغه الوت وکړو سپوږمۍ که په خپلې نامې، زه له خپل ستوري خبر نه شوم کم مدار کې ګرځي. او اوس هم دردونه بلها ډېر دي مونږ یې نه پېژنو اوس هم دردونه بلها ډېر دي مونږ یې نه پېژنو، اوس هم سندرې شته چې پټې لا په تار کې ګرځي. او آخري مقطع منګل د ورځې چې غزل د خوشحال خان ووایي منګل د ورځې چې غزل د خوشحال خان ووایي، د شپې ملنګ شي د رحمان بابا مزار کې ګرځي. بشر صاحب د ساحل صاحب په شو شعرونو باندې راغواړم هغه به تاسو خپل شعر شریکوي چې نن یې راته ووایي چې دا ستا د اوسېدو نه دی، دا د ښکلو کلی دی، دا ښار د لیونو نه دی، او ستا او د ګلو منځ کې لا سایله ډېرې دښتې دي، تا لا د ازغو نه قدم ایښی په لمبو نه دی. دا یو څو شعرونه چې وختو هسې تېر شولو په ښه کنه په نه کنه وختو هسې تېر شولو په ښه کنه په نه کنه، تا هر ځل ویلي دي راځه کنه وځه کنه. جون یوه بېللې جواري د څوک یې نه ګټي جون یوه بېللې جواري د څوک یې نه ګټي، نه دي څوک راغلي دې پړاو ته پسته نه کنه.
او دا د تصور په غیږ کې ستړي ستړي سا زما دا د تصور په غیږ کې ستړي ستړي سا زما داسې لکه ده کنه چې ویښه مېلمنه کنه اوس چې هم یوازې شم نو چغې پېښور وهي اوس چې هم یوازې شم نو چغې پېښور وهي راشه لیونیه کور کې وکړه څه بانه کنه دا دې څومره لیونی وه ما ته یاده ده دا دې څومره لیونی وه ما ته یاده ده تا چې په خندا کې وې کنه کنه زه په تندک راغلم او در کې دمه کېناستم زه په تندک راغلم او درد کې دمه کېناستم دغه حادثه خو اوس منه کنه او هغه یو ارمان چې اوس یې غواړم خو پیدا نشي هغه یو ارمان چې اوس یې غواړم خو پیدا نشي بیا را سره جنګ وکړه خفه شکستنه کنه او تت رک شوی خال دی بیا تازه که ما کې وګوره ولګوه ځان ته ما د خټې پچه نه کنه و د ځوانۍ خیال لږ شان ودرېږه درځمه زه و د ځوانۍ خیال لږ شان ودرېږه درځمه زه واخله بشر ځان سره په خخه او نه کنه د غالب یو مشهور او ډېر ګران غزل دی د هغې مطلب هم زه اردو والا ویم بیا ترجمه ویم سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورت ہے هونګي کې پنها هو گئی دا بلا ګرانو دي کې منځ کې شعرونه ډېر ګرانو خو ما د غزل ترجمه وکړه بشر صاحب شعرونه پکې ډېر وو نو لانجه خو بهرحال ستاسو خدمت کې عرض کوم د ډاکټر صاحب شکریه سره ټول چرته یو څه د ګل په پاڼو کې عیان شو ټول چرته یو څه د ګل په پاڼو کې عیان شو سخ کولی مخونه پټ په خاورو د انسان شو ټول چرته یو څه د ګل په پاڼو کې عیان شو سخ کولی مخونه پټ په خاورو د انسان شو او هغه رنګارنګ چې د یارانو محفلونه وو هغه ښایستونه مې له یاده ګریزان شو او دا د پروین ستوري چې د ورځې په پرده کې وو دا د پروین ستوري چې د ورځې په پرده کې وو څه یې زړه ته راغلل چې د شپې راته اوریان شو او ورک دې رقیبان شي خو بس یو د مصر ښځې نه ورک دې رقیبان شي خو بس یو د مصر ښځې نه ډوب چې نظرونه یې ښایست کې د کنعان شو او دغو پریزادو نه جنت کې به بدل اخلو بشر صاحب مونږ تاسو دواړه به اخلو دغو پریزادو نه جنت کې به بدل اخلو خدای که هلته هورې کړي او یا چرته غلمان شو او زه چمن ته څه لاړم چې باغ هم تڼۍ پرانیستی واړه بلبلان زما فریاد ته غزل خوان شو او هغه نظرونه خدای ولې راته زړه سیري هغه نظرونه خدای ولې راته زړه سیري کوم چې له تور بخته راته جوړ لکه مژګان شو او ما منع کول خو راوتل د زړه نه وار په وار ما منع کول خو راوتل د زړه نه وار په وار ستنه او تار جوړ مې اسویلي چې د ګریوان شول او جون کې سرور وي خو چې جام د چا په لاس کې وي جون کې سرور وي خو چې جام د چا په لاس کې وي دا مې د لاس کرخې کرګونه مې د ځان شو او غم سره بلد چې شي نو غم له سړی لري شي هغه خوګر هوا او غم سره بلد چې شي نو غم له سړی لري شي درد مې دومره ولید تکلیفونه مې آسان شو کې آسان هو گئی او مقصد چې یہ خلکا غالب کدا سے هر وخت په جړا وینو یہ خلک غالب کدا سے هر وخت په جړا وینو ګوري دغه کلو ته آباد چیو خوران شو چلو خړه پلمبو شي سپیلنه شي چلو خړه پلمبو شي سپیلنه شي سړې حل شي سړې چلیونه شي سړې حل شي سړې چلیونه شي
کدی راز د خپل زړګي چاته ښکارا کړو 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 هم هغه بدې په لاره کې ازغشي هم هغه بدې په لاره کې ازغشي سړی هله شي سړی چې لیونی شي. دا یو شعر پکې وایم ګمان ښه نه دی ګمان خانه دې د وینې پرشتو کې 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 د یو شک نه ډېر شکونه جوړې دي شي د یو شک نه ډېر شکونه جوړې دي شي سړی هله شي سړی چې لیونی شي. آخري شعر دی دا اجاز د عاجزۍ ګڼلایقه 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 چې نظر دې تر جانانه رسېدی شي چې نظر دې تر جانانه رسېدی شي سړی هله شي سړی چې لیونی شي سړی هله شي سړی چې لیونی شي.